پرموټیشن څه دی؟ پرموټیشن موږ تاسو په پښتو کې ترتیب ورکوو. د پرموټیشن څخه هدف دا دی چې که چیرې موږ تاسو د n په تعداد باندې شیان ولرو، ابجکټس ولرو، او د هغو د منځ څخه د r په تعداد باندې ترتیب جوړ کړو. ترتیب او سیټ تفاوت سره کوي. که چیرې موږ تاسو د n په تعداد شیان ولرو او د هغو له منځ څخه د r په تعداد باندې ترتیبونه جوړ کړو، د دې لپاره موږ تاسو پرموټیشن څخه استفاده کوو. په پرموټیشن کې مهم شی چې دی هغه ترتیب دی. ترتیب په دې معنی باندې کله چې زه وایم مثلا مثال په دې ځای کې زه نوشته کوم چې مثلا 1 2 او 3 دا 3 نفره دي. مثال وای د n په تعداد باندې n زموږ دا څو سو 3 سو او وای تاسو د 2 په دغه باندې ترتیبونه جوړ کړئ چې مثلا 2 نمبر په یو وخت کې سلیکټ کړئ ترتیبونه. نو کله چې زه ترتیب جوړوم یا د 2 په حساب باندې ترتیبونه جوړوم، کېدای شي چې هغه چش راسي، کېدای شي چې 1 2 راسي او ورپسې 1 او 3 راسي. د 2 په تعداد باندې د درو څخه د 2 په تعداد باندې n مو 3 سو او r مو 2 سو. صحیح دی؟ 2 او 3 راسي. 3 نفره دي. 3 نفره مثلا دغه 3 نفره دي ولاړ شي تاسو 3. اوس ګوري په پرموټیشن کې ترتیب بیخي ضروري دی. کله د اول هغه دوه هغه دریم. صحیح دی؟ کله چې زه د دوی درو د منځ څخه زه د 2 ترتیبونه جوړوم، امکان لري چې زه اول او دوهم ځینې راوباسم. یوه دا رسول. امکان لري چې زه اول او دریم ځینې راوباسم. دوهمه دا رسول. امکان لري چې زه دوهم او اول ځینې راوباسم. ترتیب مهم دی دلته. صحیح دی؟ چې زه اول څه راباسم. د دې لپاره موږ تاسو د پرموټیشن خیر وسی. د دې لپاره موږ تاسو د پرموټیشن څخه استفاده کوو. نو کله چې د n په تعداد باندې ابجکټس ولرو او د هغه د منځ څخه د r په تعداد باندې ترتیبونه جوړ کړو، د دې لپاره موږ تاسو د پرموټیشن څخه استفاده کوو. نو په دې ځای کې 1 او 2 راغلي او ورپسې 1 او 3 راغلي او 2 او 3 راغلي. نور ترتیبونه چشتي پکې کې ستاکه نسته پکې کې 2 او 1 هم یو ترتیب دی. 3 او 1 هم یو ترتیب دی او 3 او 2 دا هم یو ترتیب دی. نو شپږ لارې موجودې سولې چې موږ تاسو د درو شانو څخه 2 شان سلیکټ کوو یا په ترتیب باندې نوشته کوو. د دې لپاره موږ تاسو د پرموټیشن څخه استفاده کوو. ترتیب په عادي اصطلاح باندې که چیرې موږ وایو، موږ که چیرې 2 نفره څنګ پر څنګ باندې سره درو، مثلا راسته طرف ته احمد درېږي، چپه طرف ته محمود درېږي. د ترتیب څخه هدف دا دی که چیرې زه راسته طرف ته محمود واړوم او چپه طرف ته احمد راوړم، دا تغییر کوي. صحیح دی؟ یعنی اول ډول یې دا و چې په راسته طرف کې احمد ولاړ و، په چپه طرف کې محمود ولاړ و. صحیح دی؟ که چیرې زه د دواړو ځایونو سره بدل کړم، دغه پرموټیشن دی. یا هدف مثلا موږ ول یو تلویزیون 4 خپرونې لري. د دې 4 خپرونو څخه مثلا A B C D 4 خپرونې دي. د دې 4 خپرونو څخه که چیرې موږ تاسو په ترتیب سره 2 خپرونې جلا کوو، مثلا په دې 4 خپرونو کې تاسو فکر وکړئ چې یو تودې خبرې دي او یو خبرونه دي. مثال اوس که چیرې زه خبرونه اول سلیکټوم او دوهم تودې خبرې سلیکټوم، دا فرق دی د دې سره چې اول تودې خبرې سلیکټوم او دوهم خبرونه سلیکټوم په پرموټیشن کې. یعنی په پرموټیشن کې ځای بیخي مهم دی یا ترتیب بیخي مهم دی. نو پرموټیشن څخه هدف دا دی که چیرې موږ تاسو د n په تعداد باندې ابجکټس یا عناصر ولرو او د هغه د منځ څخه موږ د r په تعداد باندې ترتیبونه جوړوو. ترتیبونه ګروپونه نه، ګروپ او سیټ چې دی هغه جلا دی، ترتیب جلا دی. په سیټ کې که چیرې ستاسو په یاد وي، په سیټ کې دا فرق نه کوي که چیرې زه 1 2 3 4 5 لیکم او که یا 5 4 3 2 بغیر د ترتیبه کې لیکم، دواړه سیټونه سره مساوي دي. او مګر د ترتیب څخه هدف دا دی چې که چیرې زه د دغه 4 خپرونو څخه 2 خپرونې مثلا A B C D
که چیرې موږ مثلا A خپرونه ده، B خپرونه ده، C خپرونه ده او D خپرونه ده. دا څلور خپرونې دي. اوس د دغو څلورو خپرونو د منځ څخه که چیرې زه دوې دانې خپرونې په ترتیب سره انتخابومه، دا معنی چې یعنې A او B فرق کوي د B او A سره. راځه صحیح دی؟ یا که چیرې زه A او C نیسمه، A او C تفاوت لري د C او A سره، نو و دې ته پرموټیشن ویل کېدله. صحیح دی؟ نو په پرموټیشن کې ترتیب چې دی هغه زموږ اصلي هدف ترتیب دی چې موږ باید ترتیب وکړو. د پرموټیشن د پیدا کولو لپاره فورمول یې مساوي کېږي په n فکټوریل تقسیم پر n منفي r کل فکټوریل. د دې فورمول په واسطه باندې پیدا کولی شو. او په تاسو کې زه فکر کوم اکثره به دغه ټلیفونان لرئ، د سامسونګ او آیفون دا لرئ که نه لرئ. ځینې کسان یې پکې لري. که چیرې هغوی نه لري، هغوی به بیا دغه امتحان کې بیا دغه ته حساب ماشین ته اجازه شته، ټلیفون ته اجازه نشته. په ټلیفون کې تاسو کولی شئ چې دغه یو دغه ډاونلوډ یې کړئ. د سټیلر ساینټیفیک کالکولیټر په نوم باندې دی. کله چې تاسو غواړئ چې دغه پیدا کړئ، مثلا پرموټیشن پیدا کړئ، د n د تعداد څخه د r په تعداد باندې پرموټیشن که چیرې غواړئ چې پیدا کوی یاستئ، اول د واره شفت نیسئ. شفت چې مو ونیوئ، په دې ځای کې دغه PNR دا وینئ، دغه دی، دا شپږ پر سر باندې PNR وینئ. کله چې شفت ونیسئ، بیا وروسته دا ژړ دغه یې فعاله کېږي. دلته هم شفت هم ژړ دی او د شپږ پر سر باندې دغه حروف چې دي دا هم ژړ دی. شفت نیسئ او شپږ وهئ. کله چې مو شپږ وواله، که چیرې غواړئ چې د پنځو څخه د دوو پرموټیشن واخلئ، نو اول پنځه لیکئ، بیا بیرته شفت نیسئ. شفت چې مو ونیوئ، بیا درې وهئ، د درې پر سر باندې کامات علامه ده. بیا وروسته r پسې وهئ. r مثلا دوه، درې، څلور، هر څو چې ورکوئ، وروسته بیا بیرته قوس بندوئ، مساوي په څو باندې شو، هغه یې جواب کېږي. د دې لارې څخه تاسو کولی شئ چې په ساینټیفیک ماشین باندې دغه کړئ. په عملیه باندې که چیرې غواړئ چې پیدا کړئ، مثال زه لیکمه، مثلا زه وایم چې د پنځو دغه څخه د پنځو نفرو څخه څو لارې موجودې دي چې موږ تاسې درې نفره سلیکټ کړو. دا په دې معنا باندې چې یعنې پنځه فکټوریل تقسیم پر پنځه منفي درې، دا هم کل فکټوریل دا مساوي کېږي په څو؟ دا هم پنځه ضربې څلور ضربې درې تقسیم پر پنځه دا هم دوه فکټوریل. صحیح دی؟ دا هم ضربې دوه، دا دوه او دا دوه فکټوریل، پنځه څلور شل، شل وارې درې، دا هم شپېته. نو شپېته ټوټال یې شپېته کېږي. نو شپېته لارې موجودې دي چې موږ تاسې د پنځو څخه درې نفره سلیکټوو. پر دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې د پرموټیشن سوال حل کړئ. او په لنډ ډول باندې که چیرې موږ تاسو غواړو چې پرموټیشن محاسبه یې کړو، دغه فقط دغه یې ولیکو، مثلا نوټیشن یې ولیکو NPR. صحیح دی؟ د دې په واسطه باندې یا د دې نوټیشن په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا ویښیو. اوس که چیرې زه درته وایم چې همدا اته دانې ورقې دي، د دوه پنځوس دانو ورقو څخه اته دانې ورقې، د اتو دانو ورقو څخه څو لارې موجودې دي چې تاسو درې دانې ورقې سلیکټ کړئ، ویشته کړئ. اته دانې ورقې دي ټوټل. د دې اتو دانو ورقو د جملې څخه تاسو درې دانې ورقې انتخابوئ په ترتیب سره، څو لارې موجودې دي.